السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا څو ورځې کې یو غمیزه یو غمجنه واقعه پېښ شوې ده د اباسین چې یو ماشوم و ظالمانو او وتښتاوه، اختطاف یې کړی او هم یې بیا شهید کړی. نو دی وایي د دې خلکو سزا به څه وي؟ محترم الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة النساء په 9 آیات کې راته وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، که چا مؤمن قتل کړ په قصد باندې قتل کړ، فجزاؤه جهنم، جزا د دغه انسان چې مؤمن قصدن وجني دوزخ به وي، خالدا فیها، همیشه به وي په دې دوزخ. د دوزخ څخه سیوا او نور عذاب لرسته وغضب الله علیه ولعنه، د الله غضب او د الله لعنت پر دغه انسان باندې واعد له عذابا عظیما، برابر کړی دی الله دلر یو عظیم سخت عذاب. ګوره د مسلمان په قتل کې یو په جهنم چې دوزخ ته بځي او خالدان همیشه به وي. ځکه د دې آیات متعلق مفسرین وایي چې خالدان همیشه د کافرانو په حق کې راځي، نه هغه څوک چې مؤمن قتل کې مؤمن قصدن ووژني هغه سړی به بې ایمانه تر دنیا ځي، او کبیل فرض دغه قاتل بدبخت الایمان سره ولاړ شي خالدن فیها، بیا به هغه ډېر وخت په دوزخ کې یوازې په دوزخ باندې الله کفایت نه کوي د په عذاب کې. وغضب الله علیه، د الله غضب به پر ده باندې، ولعنه، د الله لعنت به پر ده باندې. ځکه وای دوزخیان به په دوزخ کې د دوزخ څخه دومره نه وي په عذاب ده لکه د الله له غضب څخه چې د الله غضب هره شیبه پر نازلېږي، د الله ناراضۍ چې الله هره شیبه له دوی ناراضه کېږي. واعد له عذابا عظیما، الله جل جلاله دوی لره سخت دردونکي عذابونه مقرر کړي. مفسرین وایي دا هغه آیات دي چې نازل شوي دي چې بیا دا نه دي نسخه شوی. حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وما نزل وحی بعد رسول الله، وایي دا هغه آیات دي چې نه دي نسخه شوی، حکم یې پاته دی تر دغه وروسته، بیا وحی هم نه در آینده رسول الله بیا له دنیا څخه ولاړی، بیا وحی هم نه درغلی. او دغه رنګ عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ته یو سړی رالی د دې آیات متعلق پوښتنه یې ځینې وکول چې څوک مؤمن قتل قصدن. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ورته وویل دا آیات ورته تلاوت کړي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، که چا مسلمان قتل کړي الله جل جلاله به هغه ته دوزخ ورکړي. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک وایي دغه آیات څخه بل آیات بیا نه دی را نازل شوی چې دا د نسخه کې د نسخ آیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا څخه ولاړی حکم د دې آیات پر ځای باندې دی. صحابي ورته وایي ما ته معلومات راکړه ان تاب و امن و عمل صالحا، که دغه قاتل بیا توبه وکاږي او نیک عملونه شروع کړي. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ورته وایي څنګه به دلره توبه وي، د دې بدبخته د دې ظالم توبه نه قبلیږي. عبدالله بن عباس رضی الله څه وایي وقد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مې اورېدلی دي یقول، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به ویل ثقلته امه رجل قتل رجلا متعمدا، مور دې بروي د هغه چا چې مؤمن قتل کې یجیء یوم القیامت، را بسي دا مقتول په ورځ قیامت خپل قاتل به تر لاس نیولی او په یوه لاس کې به هغه خپل سر نیولی، هغه سر څخه به وینې را بهیږي، د الله جل جلاله په حضور کې به دغه قاتل ودري یقول یا رب سل عبدك فيما قتلني، د دې بنده څه پوښتنه وکړه چې زه ولې قتل کړی یم. نو یا د اباسین قاتلانو د الله په حضور کې به د اباسین به تر لاس نیولي یاست، دا یو معصوم بچی چې تر اوسه پورې دی مرفوع القلم و، د ده څخه په هېڅ څه باندې الله جل جلاله نه و مکلف کړی، د یو معصوم بچی و، مؤمن بچی و، یو پښتون بچی و، د دې نور کم جرم و، دا به د الله په حضور کې راونیسي، که څوم په دنیا کې خلک تا ته سزا درکړي خو نه خلاصېږي، د الله په حضور کې به اباسین خپل قاتلان که پارټۍ ده که حکومتونه په ګډ دي که د مافیا غړي په ګډ دي ټول به د الله په حضور کې پیش کړي چې زما کم جرم و، زه د مور هغه زوی وم چې اوس پر میوه باندې راکلم، زه د پلار هغه بچی وم چې اوس زه میوې ته رسېدلم، پلار به زما د ځوانۍ میوه خوړله، مور به زما د ځوانۍ ثمره کتله، خو لیکن دې ظالمانو په کم جرم باندې زه شهید کړلم. ای بدبختو د الله په حضور کې به بیا د اباسین په مخ کې کم جواب الله ته وایي. او دغه رنګه د یو سعید بن مینا څخه روایت دی یو كنت جالسا بجنب ابي هريره، او زه د ابو هريره ته مبارک څنګ ناستم اذا اتاه رجل، ابو هريره ته مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم لمحب نسخو يجل القدر صاحبه، ویو سړی رالی فسأله عن قاتل المؤمنین، د ابو هريره ته مبارک څخه پوښتنه وکوله
چې آیا د مؤمن قاتل سره به الله جل جلاله څه وکړي؟ هل له من توبة؟ آیا د لر توبه شته؟ فقال ابو هريره مسعود الله والله لا اله الا هو لا يدخل الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. ابو هريره مبارک ورته نه د دې توبه نشته. ابو هريره مبارک ته جنت ته نه ننوځي زما دې په لا اله الا الله په هغه رب سره قسم وي چې واحد او لا شریک نه لري، دی به جنت ته نه ننوځي تر هغه وخته پورې چې اوښ هغه په هغه سوري د ستنې باندې نه ننوځي. د ستنې په سوري باندې خو اوښ نسي ننوتلی، نو د دغه قاتلانو و جنت ته تلل هم دا ډول محاله خبره ده چې لکه د اوښ ننوتل د ستنې په سوري باندې. او دغه رنګ د معاویه رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مې واورېدل کل ذنب هر ګناه قریبا چې الله به هغه انسان ته بخښ وکړي الا الرجل يموت کافرا ما سوى هغه انسان چې پر کفر باندې وس هغه ته بخښ نه کوي، او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا او يسوق چې مؤمن قصدا قتل کوي هغه تعالی بخښ نه کوي. او دغه رنګ د ابو هريره مبارک څخه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم، ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي من اعان فی قتل مسلم که د مسلمان په مرګ کې کومک وکړي بشطر کلمة یو نیمه خبره یې وکوله کړي یلقي الله یوما یلقاه مکتوبا علی جبهته په ورځ د قیامت چې د الله حضور ته راځي پر مخ باندې به لیکلي آیس من رحمت الله، دا د الله له امید د الله د رحمت څخه نه امید دي، د الله د رحم څخه نه امید دي، د الله د رحمت څخه په هغه ورځ کافران نه امید کیږي، شیطانان نه امید کیږي. الله دې مو له قاتلینو څخه وساتي، الله دې مو په ټول ژوند کې قاتلین نه جوړي. او دغه رنګ د ابي عون څخه روایت دی هغه وایي که د هر وخت په قرآن کې د خلود لفظ واورېدی چې د چا په حق کې خلود راغلی فلا توبة له هغه لره توبه نشته. تفسیر المنصور جلد نمبر 4 صفحه 393 د سورة النساء 9 آیات. نو محترمینو دا هغه د قتل سزا د الله جل جلاله په حضور کې په دنیا کې سزا د قاتل چې شته هغه به پر مړ کول کیږي. دغه د اباسین قاتلان که لس وي که شل وي که د مافیا غړي که د پارلمان غړي که نور اشخاص کې پکښې وي دا خلک به راکشول کیږي په عام محضر کې چې ټول افغانان یې وویني دا خلک دې راوځړول سي، دا خلک دې مردار کړول سي چې نور اختطافګر او نور بدمعشان او نور غله عبرت ځنې واخلي. نو که له بده مرغه په افغانستان کې هغه خلک اعدامیږي چې هغه د امریکایي په مقابل کې جنگ کوي. دا څه وخت مخکې پر د فیسبوک کې ویډیو راله په وزارت داخله کې چې هغه یو پنشري ځوان و که یو وزارت داخله کې یو امریکایي مردار کړی و دول په دې خاطر باندې چې قرآن ته اور لیدلی و ما نور په ځان نه یم پوهېدلی خپل قرآن په مینه کې مې بس دا امریکایان مردار کړه. خو دغه ډول ځوانان زموږ د ملک اعدامیږي چې د هغو لاسونه د محاربي کافرانو د یهودو د نصواراو په لاس باندې ککړ وي دغه مجرمین بلل کیږي. هغه څوک چې مؤمنان معصوم بچان تښتوي، هغه څوک چې د خلکو په وینو باندې لاس ردي، د مظلومو افغانانو په وینو باندې لاس ردي، هغه نن ورځ بچې را باندې کوي. دوستم څوک و؟ دوستم نن د افغانستان د صدر لومړنی مرستیال ټاکل شوی دی. هغه څوک دی چې د ښځو څخه یې سینې پرې کړلې، هغه څوک دی چې انسانان یې ژوندي تر خاورو لاندې کړل، هغه څوک دی چې د پښتون د ژبې په ورکېدلو باندې پسې و. نن هغه حکمران دی حکمراني کوي. دغه د اباسین قاتلان به هم څو ورځې بندیان وي بیا به سرې سترګې ګرځي په تورې څښو موټرانو کې به ګرځي. خو یا به د پارلمان د غړي لاس پر پراتی وي، یا به د مافیا کړۍ لاس پراتی وي، یا به د اجرائیه قوت لاس پر پروت وي، یا به د ارګ لاسونه پر پراتی وي. زه تاسو ته یو خبره کوم، نجیب طالبان راوځړوه. ډېر خلک وایي پاکستان په استخباراتو پاکستان په اشاره باندې دا راوځړېد، خو چې د هر چا په حکم راځړېدلی د هر چا چې راځړولی دي زه اوس دا وایم چې ډېر ښه کار وسو چې نجیب راوځړېدی. دا به موږ منو چې نجیب او نور محمد ترکی او فضل امین ببرک حمل دا قاتلو د افغانانو ډله ییز قبرونه یې جوړ کړل. دا هم د سره منم چې زموږ زاړه مجاهدین قاتلین جوړ سول په کابل باندې سال جوړ کړل، خو اوس دوی هم د هغه زاړه جهاد باندې نازوي ما مجاهد هسې وازي نجیب قاتل نه بولم، خو دغه اوس چې د جهاد له نامه استفاده کوي دې غصب نه دی کړی، دې په مافیا کړیو کې اختطاف خلک یې نه دي غلا کړي، خلک یې نه دي وړي،
حقایق ولڅو د الله جل جلاله حضور ته به ورځ زه د چانه بیرش زه د هیڅ نظام نه بیرش زه د هیڅ چا تر تأثیر لاندې نه یم زه یو مستقیم یم مؤمن یم اراده مې ازاده ده خوله مې ازاده ده خو زه پر دې ایمان لرم چې ما ته مر راکوونکی الله دې زه له مخلوق نه بیریږي یو بندي ما ته وایي چې وایي زه په کابل کې بندي وم سروري د غزني د ولایت دی د نور محمد په انقلاب کې کار کړی دی د نجیب په انقلاب کې کار کړی په پنشیر کې د احمدشاه مسعود سره وو بیا چې دغه کرزي حکومت رالی کابل ته تسلیم کړي نو دغه نفر ما ته ویل زه هم بندي وم دی هم بندي و دې نفر راته ویل چې یو عرب هم دلته بندي و د عرب په سروري نه و خبر وایي ما د سروري سره ډېر تعلقات پیدا کړل سروري ما وپېژندی وایي سروري ته ما وویل چې خلک وایي تا 1,00,000 افغانان شهیدان کړي د دنیا 1,00,000 مې نه دي شهیدان کړي 80,000 نفر مې وژلي دي 80,000 نفر مې وژلي دي په هغو کې سپین ږیري په هغو کې ښځې په هغو کې سپین سري په هغو کې ماشومان په هغو کې ځوانان ځکه د ثور یرغل چې پر افغانستان باندې رالی هلته ملا سید خان پرېښود ملا سید خان او نیم متعلمین پرېښول نو دغه نفر افغانۍ دی وایي ما د عرب ته وویل په فارسي چې دا دومره غټ قاتل دی د بیان مې ورته کوو چې دی اوس هم د الله څخه نه بیریږي ځان اوس هم پر حق باندې بولي چې ما د 80,000 افغانان وژلي دي دا مې ډېر ښه کار کړی هغه نفر وویل چې زما په وهلو کې پښې متې کړې وې دغه د کابل خاط په وهلو کې پښې رامتې کړې وې هغه عرب مې وویل چې زه خو نه یم د کار هغه عرب راته وویل چې زه د ماشین چاړه باندې دا سروري حلالوم ځکه زه به د 80 کافرانو غازي جوړ سم ځکه دې 80 مؤمنان شهیدان کړي 80,000 مؤمنان شهیدان کړي دي نو چې زه یو سروري مردار کم زه به د 80,000 منافقینو او مرتدینو او کافرانو پرچمیانو غازي به جوړ سم هغه و چې لکه د سروري پر زړه باندې د خبر اورېدله هم شکایت یې وکړي چې دا عرب له دې ځایه وباسي ما واشني عربي بیا وایستې زه سروري سره پاتې دوی سروري ته به تورې شو موټران راغلل یوه جمعه یو بیا وړی بله جمعه به بیا دلته راتلي د هغه سروري دی چې کرزي اعلان وکړي چې سروري زه معافوم په کابل کې ښځې راووتلې په کابل کې هزارګانو پنجشریانو پښتانو فارسمانانو هغه ترکمنان راووتل چې دا خو زموږ د پلرو او زموږ د مندو قاتل دی ته څنګه معافوي سروري بندي دی خو لیکن هر کال د ده یو بچی پیدا کېږي معاینه و پلچرخي زندان ته ورته راوړي په تورو چې شو نو د اباسین قاتلان ته ژوندي پاتې سي دا ډول سرې سترګې به ګرځي لکه سروري نو محترمینو هر څوک چې دا زما اواز اوري او په ده کې یو څه همت کولی چې دا زموږ اواز ورسوي تر خلکو پورې دغه قاتلین دا اختطافګران دا راوځړوي په عامه میډیا باندې راوځړوي د خدای په لحاظ په دې اولس باندې څه کوي محترمین د خدای په لحاظ د امریکا په بمبار کې یو ځای شهیدانېږي د کرزیو د اشرف غني په ړندو مرمیو کې بل ځای شهیدانېږي د طالب په ړندو مینو کې بل ځای شهیدانېږي د غاصبانو او د اختطافګرانو د غلو په تکالیفو په زندانو کې بل ځای شهیدانېږي رحم وکړي پر دې وطن باندې پر دې مظلومه قوم باندې رحم وکړي خو نه سپین ږیری کې پاتې سو چې نه سو شهید نه کوچنی کې پاتې سو چې نه سو شهید نه یو معصوم بچی چې هغه قلم په لاس کې دی په زندان کې هم قلم ورسره دی هغه هم شهید کېږي زه نه پوهېږم ای قاتله تا خو هم بچی درلودې که دې نه درلود ای قاتله تا خو هم یې اولاد درلودې که دې نه درلود که ته بچی نه لرې د قریب بچی خو به دې و که دې نه و چې دی په زندان کې هم د قلم او د کاغذ طلب کوي وایي زما امتحانونه را روان دي هغه زموږ ثمره وله هغه به یو ډاکټر جوړېدی هغه به یو انجینر جوړېدی ظالمه تا څومره غدر او خیانت سره وکړي وار دې لاس دې پره کړله نشاد دې نه ده ورکړی لاس دې ځم پره کړي ګوته دې ځم پرې کړله څومره څنګه زړه دې دی کافر او که مسلمان افغان خو رحم لري ته نه یې افغان د یو څو پیسو په مقابل کې یو معصوم بچی هغه شهید کوم نو دغه قضاوې د افغانستان چې دي خو ټول هغه رشوتخواره کې راټول دي چې مجرمین بله ورځ پرې سترګې ګرځي هغو قاضیانو ته وایم چې بې له حکم له بې له فیصلې بالکل فیصلې ته ضرورت نه لري دا خلک اعدام کړي په ورځ قیامت ما او الله جل جلاله سره پرېږدي دا د دیوبندي صاحب په امر باندې مو راځړولي دي مردار کړي داسې راوځړوو چې دنیا اختطافګران عبرت ځینې واخلي تاسو خو یې دولت ای نظامه پازه دې په شړۍ نه پاکېږي زه قوت لرم زه اداره لرم زه قضا لرم ستا قضا صرف پر طالبانو باندې ده ستا قضا صرف پر طالبانو باندې ده طالب ته وګوره چې ستا مقابل ځان بولي د په پراو په کوم ځای کې دغه اختطافګران راوځړول هر ځای چې د طالب سیوری غوړېدلی دی هلته غله و دغه اختطافګران نه دي ورک سوي ستا سیوری چې هر ځای ته تللی دی هلته اختطافګران نه دي ټول سوي نو فساد کې در پکښې
خو دغه سیاب چې وخت شیخ ځان بلی یو وخت جهادي لیډر او مشر ځان ته ویل نوم په اختطاف کې د ده لاس وي، په جنایي جرمونو کې د ده لاس وي. څه ډول مسلمانان یاست؟ پیسې مو ډېرې کړي، ستاسو کړوسیان هم نشي تمامولی، ستاسې درېیمه پېړۍ هم نشي تمامولی. ای د ظالم زامنو، ای غلو، ای قاتلانو، ای کافرانو، اوس د ارتداد حالت ته رسېدلي یاست، د ایمان بوی هم نشته فکر پکښې. پرېږدئ دا ملک پرېږدئ دا ملک پرېږدئ، خو لاړ شئ په دوبۍ او په نورو ملکو کې خپلې عیاشي او هر څه نارواوې چې کوئ، دا ملک اهل ته پرېږدئ، دا ملک اهل ته پرېږدئ. دا ملک په خپل سرنوشت معلوم. محصل په پوهنتون کې شهید کیږي، معصوم بچی مو د پیسو په مقابل کې شهید کیږي، عالم مو په محراب کې شهید کیږي، حافظ د قرآن مو په مدرسه کې شهید کیږي. زه نه پوهېږم دا څه ډول منطق دی د دې انسانانو سره. نو محترمینو، د مؤمن له قتل سره ډېر کوشش کوو. هغه چا چې د مؤمنانو په قتل کې، د مؤمنانو په وژلو کې بیا پاکي کړې ده، الله په کفر باندې مبتلا کړي. د روسانو په وخت کې زه کوچنی ولم نه مې پات کېږي. زموږ په منطقه کې یو نفر یې شهید کړی و د خلقي په نامه باندې، چې دا راپورونه روسانو ته وړي. 4 میاشتې بعد هغه نفر په یو شله کې پروت دی، په ګونۍ کې اچولی دی. یو نفر ما ته خپله قصه کوله چې وایي زه د خسر کره تلم، واده مې نه و کړی و، کوزده مې کړی و. نو د شپې په اخر کې به د کلي راوتلم پر آس باندې، په دغه شله چې آس رالی، آس نه کړي سیسنی و. دی وایي زه پوه سوم چې څه مشکل ته دی، چې ورشواسم په دا شله کې یو سپین شی پروت چې خلاص مې کړي. داسې اندازه راته ورګېده چې انسان دی. بس وبېرېدلم هم ډېر، لاړم کلي ته. هلته مې خلکو ته وویل چې راځئ په یو شله کې څوک پروت. 4 میاشتې بعد چې رالو چې هغه ګونۍ وه پارسل مچرې کوي، هغه نفر کې پروت دی چې د خلقي په نامه باندې ترور شوی و، تښتول شوی و، شهید کړی و. 4 میاشتې بعد هم په هغه لمرو په هغه شیله کې نه درندګانو حیوانات خوړلي او نه بوی کړی و نه چینجي کړي. هغه څوک چې دغه څوک شهید کړی و اوس هم ځان ته مجاهد وایي، خو اوس د امریکایانو په بغل یې سر کښېږدي. داسې اواز خو لا هم یو چا راورسوي وخت دون هم لایان کافران، عموما هم لایان الکافران، مسلمانان خو له امریکایان دي. ما چې فکر وکړي مالو دا خو د دې قتل ثمره وه چې تا په یو شخصي تضاد باندې، په یو شخصي مدعا باندې د یو مؤمن د خلقي په نامه باندې ترور او بیا د شهید. نو په افغانستان کې دغه وحشي مرګونه دا هر جمع کړي. زه طرف نه کوم، حقایق له څوم طالب هم ولا کړي دي را معلوم دي، مجاهد هم ولا کړي دي را معلوم دي. حکومت خو د بیا هغه وایي امریکایان را سره دي، خو مطلب مې دا دی چې څوک ووژنم. پر ودو هم بمبارونه وسول، د ناوکیانو هغه سره لاسونه چې په نکرزې ورسر کړي دي هغه په غټ کې پراته دي. پر جرګو باندې هم وسول چې د قوم جرګه روانه ده، د بل قوم جوړ ورکوي. امریکایانو څخه موږ ګیله نه لرو. خو زه د مسلمان ضد یم، مسلمان ختموم، خو زه کافر یم، یهودي یم. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. الله راته وایي، زه نه وایم. الله وایي یهود نه راضي کېږي سره وکړي، تاسو د دوی متابعت ونه کړئ. یهود خو هغه یهود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یې په کوچنیوالي ترور کړي، ویې تښتاوه، په عربو را خلاص کړي. دې هلته شهیداوه چې دا نبي به بیا راځي، زموږ دین به په ده سره نسخه کېږي، زموږ تورات و زبور و انجیل به د ده قرآن باندې نسخه کېږي. بیا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرات وګورئ، په مدینه منوره کې څو حملې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یهود وکول. دا خو هغه قوم دی چې زموږ نبي محمد صلی الله علیه وسلم مبارک چې معصوم دی او ټول انبیا معصوم دي، سردار د انبیاو، دا هغه یې شهید کوه. د دې قوم یهودو خو مطلب دا دی چې مسلمان شهید کړي. یا افغانت هات در پیست. نو الله جل جلاله دې پر موږ باندې رحم کړي. د خدای په لیاز هر قوم که یا هر پاټایو تایپه چې یاست، خو د دې مظلوم ولس درد او د دې مظلوم ولس اواز ته غوږ ونیسئ. طالب حکومت تاسو سره مقابل یاست، خود به سره وژني، هر څه سره کوئ، مقابل یاست، سره جګړه مو ده. په جنګ کې مظلومان اولسونه مه سوځئ. د ستاسو په لمبو باندې مظلومان مه سوځئ، د ستاسو په لمبو باندې معصوم بچیان مه سوځئ، د ستاسو په لمبو باندې زموږ معصومې پیغلې مه سوځئ. نو د اباسین قاتلان د الله جل جلاله او چې هر څوک سره ملګري الله جل جلاله دې رسوا نابود ونیسي، او د اباسین مور او د اباسین پلار او د اباسین قریبانو ته باندې دا غږ کوو چې صبر وکړئ، موږ هم ستاسو په غم باندې شریک، زموږ هم اولاد، زموږ هم زړه درد وکړي، سترګو مو اوښکې راغلي. نه اباسین پېژنو نه پلار پېژنو نه قوم را معلوم دی. خو د یو مسلمان په حیث مو زړه درد کوي چې ولې زموږ د معصومو بچیانو سره دومره ظلم کېږي، ولې زموږ د ملک د معصومو بچیانو محصلینو سره چې هغه په زندان کې هم په قلم او په کتابچه باندې لګیا دي، خط کاږي، وایي د امتحان شېبې را لنډې دي. دغه ظالمانو د دې معصوم بچی ارمانونه ولې ور نیمګړي کړل؟ اقلا خپل اولاد ته خو دې فکر کړی. نو د اباسین د قاتلانو اعدام غواړو، په عام محضر کې اعدام کوي، فیصلې ته ضرورت نشته.
چړنو ته ضرورت نشته، زندان رسولو ته ضرورت نشته. باید چې پر میډیا باندې د دې اعدام اول واشکاره سوی و نه د دې تکیه کېدل چې دا دې موږ تکیه کړي. خو که بیریږي د مافیا کړیو څخه بیریږي، زه دیوبندي مولوي صاحب به خلک ورواستومه، هغو ته دې په لاس ورکړي، پړه بې هم زه واخمه، د آخرت پړه هم زه اخلم. د الله په حضور کې چې دا ما د عباسین پر سر باندې مردار کړي. په دنیا کې دې د امریکایانو، د روسانو، د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو د ټولو د لاس ازادي چې کوي هغه دې وکړي. موږ دونه بې غیرت یو چې د یو معصوم بچي قاتلانو سه اعدامولی. زموږ هغه افغانیت چیرې دی؟ زموږ هغه افغانیت چیرې دی؟ د یو معصوم بچي قاتلانو ته موږ بد ویلی هم نسو. تیر تر بې غیرتیا تر ژوند، د بې غیرتیا تر ژوند هر ګړی مرګ افضله. نو محترمینو زړه مو درد کوي، په دې معصومو بچانو او د دې ملک معصومو ځوانانو مو زړه درد کوي. که واقع مخکې د شهید ریان پیښه و په قندهار کې، یو محصل و، هغه د کانکور امتحان یې هم ورکړی و، هغه به زموږ د ملک یو چراغ جوړېدی، هغه ظالمانو یوړ په شاټو په برکو باندې شهید کړی. نن بیا په کابل کې یو معصوم بچی اختطافګر د مافیا کړی وړي د پیسو په مقابل کې شهید کړي. الله پر موږ رحم وکړي. د موږ څخه دغه تور نظام بالا واخ، نه د عبدالله نظام غواړو، نه د اشرف غني نظام غواړو. الله موږ ته داسې نظام راوله چې په هغه کې د الله قرآن وي، رب ستا کلام ورسره وي. موږ دیموکراسي او جمهوریتونه نه غواړو، موږ د الله نظام، د الله کلام په ټوله دنیا کې غواړو. او الله دا ستا کلام، ستا نظام د ټولې دنیا قانون هم وګرځوه. الله زموږ په ژوند کې دا راووینه چې په ټوله دنیا کې ستا د کلام فیصلې کېږي. موږ خو مسلمانان یو، قانون مو قرآن د اساسي قانون نه دی. زموږ قانون، زموږ قانون قرآن دی. د دنیا هر ملک چې د قرآن قانون نه لري هغه به هلاکیږي، هغه به هلاکیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې